چې ترڅو پورې زموږ مشر منظور احمد پښتون او زموږ ټول ملګري راخله خوشي سوي نه او دلته موږ پر خپله خاوره باندې امن نه راوستلی واک او اختیار مو نه ګټلي زموږ د مزاحمت دغه لړۍ به پر مخ باندې روانه وي. نو را روان لایعمل څه داسې دی چې پر 8 تاریخ به په جرمني فرانکفورټ ښار کې د پی ټي ایم له اړخه یو لوی لاریون کیږي. همداسې پر 9 تاریخ باندې به د اسټریا په اتریش ښار کې د پی ټي ایم له اړخه یو پراخ لاریون کیږي. همداسې پر روان 10 دسمبر د اتوار په ورځ به د جنوبي پښتونخوا په ژوب ښار کې د پی ټي ایم له اړخه یو لوی احتجاجي جلسه عام کیږي. همداسې پر 18 تاریخ به د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د پی ټي ایم له اړخه احتجاجي جلسه عام وي. هم په دغه لړ کې پر 24 دسمبر به په لورلای کې د پی ټي ایم له اړخه احتجاجي جلسه عام کیږي. همداسې پر 29 تاریخ د جمعې په ورځ به د وزیرستان په واڼه ښار کې د پی ټي ایم له اړخه احتجاجي جلسه عام کیږي. همداسې پر روان 1 جنوري باندې په کراچي کې د پی ټي ایم له اړخه احتجاجي جلسه عام کیږي. هم په دا مابینځ کې چې کومې ورځې راځي دا د زموږ د اروپا پی ټي ایم شیډول به تر ماخصنه یا تر سبا پورې راسي. په دا مابینځ ورځو کې به هلته په مختلفو هیوادونو کې احتجاجونه روان وي، لانګ مارچ به روان وي. دوی به هلته خپل دغه د احتجاجو لړۍ پر مخ باندې بیایي. نو د تحریک ټولو ملګرو ته د دغه ویډیو په توسط باندې پیغام ورکوو چې تاسو ټول د اعلان سوي شیډول دپاره شپه ورځ یوه کوئ، محنت وکړئ، خواري وکاږئ چې موږ دغه خپل اعلان سوي شیډول په ښه کامیابه پرامنه توګه ترسره ورسوو.